أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم ديت قال لفاك فرماي دا جهاد دا فرضيات آيات دا جهاد فرض كرشي بديات كتب عليكم القتال چې فرض کړی دی په تاسو باندې قتال جهاد فی سبیل الله اوس دې آیات نه معلومیږي چې جهاد په تاسو فرض کړی شوی او مطلق راغلی په ظاهر کې دې معلومیږي چې فرض عین دی لکه څنګه چې په مخکې آیاتونو کې راغلي یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام چې په تاسو باندې روژې فرض کړی شي دلته خو په هر انسان فرض عین دي که چا ونه نو هغه ګناهګار دی او دلته یې کتب علیکم القتال دې نه په ظاهر کې دا معلومیږي چې جهاد فرض عین دی حالانکه د نور قرآني آیاتونو نه او د ډېر شه حدیثو نه دا معلومیږي چې جهاد چې دا فرض کفایه دی فرض کفایه مطلب دا چې مسلمانانو یو ټولګي وغیره یو جماعت په دې کې مشغول هر زمانه کې د ټول مسلمانانو غاړه به ازادي نو په ظاهر کې خدا پته لګي جهاد چې دا فرض کفایه دی لکه د نبی علیه السلام حدیث دی الجهاد ماضٍ الی یوم القیامه جهاد چې دا قیامت پورې جاری مطلب دا پکار ده چې د مسلمانانو یو ټولګي دی په دې کې همیشه لپاره مسؤل دی دغه رنګې بل آیت کې قرآن مجید کې الله پاک فرمایي فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه وکلا وعد الله الحسنى چې په دې مجاهدینو د الله پاک یو درجه ورکړي فضیلت ورکړی دی کم خلک چې په کورونو کې ناست دی لیکن د دواړو سره د نیکۍ وعده ده نو پته دا لګي چې دا مجاهدین نه علاوه چې دا کم خلک دی دا هم په جهاد کې دی مشغول لیکن دې مشغول دی د هغو د وجې د هغې غاړه خالي د فرض کفایت معلومي دارنګې بل آیت کې الله پاک خپله تقسیم کړی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين تاسو ته پکار ده چې په هر غټ جماعت کې یعنی په غټه قبیله کې یو جماعت خامخا مختصر ټولګی داسې چې هغه د دین علم حاصلوي او د فقه او د دې علم حاصلوي نو الله پاک په خپله تقسیم کړی دی او هغه به هله کېږي چې جهاد فرض کفایه شي اوس که جهاد فرض عین شي په هغې کې به انسان مسلسل مصروف وي نو دین او علم به څنګه حاصلوي نو دا فرض کفایه دی نو یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص قتال په تاسو باندې قتال فرض کړی شوی دی نو صورت یې دغه مراد دی چې فرض کړی شوی دی لیکن که یو ټولګي ادا کوو نو ټولو غاړه به ازادوي ها یو دوه صورتونو کې چې دی فرض عین ګرځي یو دا صورت چې کله بادشاهي وخت امیر المؤمنین اعلان وکړي د نفیر عام چې بس یو ضرورت محسوس کړي چې بس اوس د عام جهاد ضرورت دی او هغه اعلان وکړي په دغه صورت کې په ټولو باندې فرض عین کېږي ټول به وځي دویم دا صورت چې کله دښمن حمله وکړي نو په هغې صورت کې هم څه دی فرض عین دی په هغې کې بیا اجازت فرق وکړي دا راشي په هغې کې بیا اجازت د مور او د خپل د ښځې نه د ښځې د خاوند نه د خاوند د ښځې نه اجازت وغیره ته به ضرورت پاتې نه شي او که دغه نه وي بیا به اجازت غواړي نو کتب علیکم القتال په تاسو باندې فرض کړی شوی دی څه قتال جهاد وهو کره لکم او تاسو دا جهاد په تاسو فرض کړی شوی دی لیکن دا تاسو ناخوښه ګڼئ الله پاک فرمایي وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم او کېدای شي چې تاسو یو شی ناخوښه ګڼئ او هغه ستاسو لپاره بهتر وي وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم او کېدای شي چې تاسو یو شی خوښوئ او هغه ستاسو لپاره ناخوښ وي بهتر نه وي ستاسو په حق کې نو جهاد کې په ظاهره کې د مال نقصان دی او د جان نقصان دی نو ظاهره کې انسان دا صحیح ناخوښه ګڼي نو الله پاک فرمایي جهاد په تاسو فرض کړی شوی دی لیکن تاسو ناخوښه ګڼئ او کېدای شي چې تاسو دلته یو شی ناخوښه ګڼئ لیکن هغه تاسو پکې خیر وي د نتیجې په اعتبار سره او د انتها په اعتبار سره ریزلټ په اعتبار سره په ظاهره کې خو تاسو ته نبدي کې نقصان ښکاري لیکن کله چې نتیجه راوباسي او نتیجې په اعتبار سره به تاسو یو شی او ناخوښه ګڼئ خو هغه ستاسو لپاره بهتر وي لکه دارنګې جهاد دی په ظاهره کې چې دی سړی سوچ کوي سړی دا خو د جان ضایع کول دي د مال ضایع کول دي لیکن فایده څومره دین ته غلبه په دې حاصلېږي د دین حفاظت په جهاد کېږي د دین ته چې څومره معیت او غلبه او مسلمانان په عزت اوسېږي دا صرف د جهاد په ذریعې سره کېدای شي او بل طریقه کېدی نه شي نو د نتیجې علم چې دی انسان ته نشته دا الله پاک ته دی نو تاسو به یې ناخوښه ګڼئ لیکن نتیجه به څه وي دا به ستاسو لپاره بهتر وي او دارنګې تاسو به یو شی خوښوئ لیکن په نتیجه کې به تاسو هغه به ستاسو لپاره بهتر نه وي او د دې لنډو مثال دا چې هر انسان خپل زندګۍ له سوچ وکړي د هر انسان په زندګۍ کې دنیا داسې واقعیات دي چې د یو شی خوښۍ ده ته پته نه وي او هغه چې پته ولګي په اخره کې هغه د ده لپاره بد وي او ده خوښ کړی او دارنګې داسې ډېر څیزونه داسې چې دی ناخوښۍ لیکن چې په نتیجې په اعتبار سره کله د هغه شی وخوشي او هغه شی کار سرته ورسي نو په هغې کې د ده لپاره خیر وي نو انسان د خپلې زندګۍ نه د دې اندازه لګولی شي ځکه چې د نتیجې علم انسان ته شته دی او دې الله پاک خپله فرمایي والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پاک پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ ان الله پاک ته د نتیجې خبر دی چې
په ظاهره کې به تاسو یو شی ناخوښوئ او ستاسو دپاره بهتر وي او د الله پاک په علم کې غوښتل ستاسو دپاره بهتر دی. دا جهاد چې دا به تاسو فرض کړی شوی دی تاسو به یې ناخوښوئ لیکن د الله پاک په علم کې دا ده چې ستاسو دپاره بهتر دی. وانتم لا تعلمون او تاسو په دې نه پوهېږئ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. إن يبل حكم من الله پاک استرن سوال کې د صحابه نبی علیہ السلام عن الشهر الحرام قتال فيه دا عزت والا میاشت مبارکي د محرم میاشت مبارکي د دې د جنگ په باره کې داسې شی و چې د مسلمانانو پس یو سفر کې د کفارو سره جنگ وشو او د صحابو نه چې دی یو کافر چې دی هغه وفات شو قتل شو لیکن دغه کافر چې کله قتل کړی شو دا د رجب اولنی تاریخ و لیکن د صحابو دا ګمان کوو چې دا د جمادی الاخرى یعنی کومې د رجب نه چې کومه مخکې میاشت د هغې 30 تاریخ دی صحابو وایي چې دا 30 تاریخ دی د دغې میاشتې او هغه د رجب د اولنی تاریخ و یعنې هغو په هغې کې دوکه شوي غلط شوي پکې نو دغه جهاد یې وکړو. د دې نه بعد د کفارو ډېر په دې باندې اعتراضات شروع کړل چې مسلمانانو چې دی په دغې عزت میاشتو کې چې په کومو کې جهاد حرام دی هغه موږ ویلو څلور میاشتې دي ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب چې په دې کې جهاد حرام دی مسلمانانو په دې کې جهاد وکړو. نو صحابو ته دومره غم پیدا شو نبي علیه السلام پسې راغلل نبي علیه السلام لکه زمونږ خو داسې یو قتل شوی دی او هغه خو د رجب اولنی تاریخ و بلکې د کفارو قریش بعض هغه هم راغلل اعتراضا په نبي علیه السلام پسې چې د اشهر حرام یعنې په دې میاشتو کې چې دی جنګ چې پکې حرام دی په دې کې جنګ څنګه دی اعتراضا راغلی اعتراض په ډول نبي علیه السلام تپوس کړو. الله پاک په دې کې وفرمایل چې یسألونک یو خو ګوره تحقیقي جواب الله پاک یو دی چې التزامي جواب یعنې تحقیقي جواب خو دا دی چې اصل کې مسلمانانو خو دا ګڼله چې دا د جمادی الاخرى اخرنی تاریخ دی 30 تاریخ دی لیکن دې غلط شي دی په دې کې 1 تاریخ نو په دې خطا خو دې معاف دي د دې دا غلطي شي دا دې په قصد باندې دا قتل نه دی کړی او بیا به تفصیلي جواب الله پاک به دې ورکړی چې کفارو ته خو اړو دا اعتراض نه جوړېږي په دې آیت کې د دې تفصیل دی چې کفارو ته د مسلمانانو سره د اعتراض ساخت دی چې اعتراض کوي چې تاسو په دې کې جنګ کړی دی ځکه چې د مسلمانانو خو دا خو یو کس قتل کړی دی او دا خو قتال دی چې د دې ګناه که انسان قصدن هم کړی خو ګناه به یې خاص وي په هغه کس باندې وي او د دې دا قباحتونه چې دي دوی خو ډېر زیات قباحتونه کوي په هغې کې د دې تذکر ده. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه ستانه سوال کوي نبي علیه السلام په باره د دې محترمو میاشتو چې په دې کې چې دی قتال حرام دی که نه دی نو قل قتال فيه کبیر نو ته ورته وایه نبي علیه السلام چې قتال فيه کبیر په دې کې جنګ کول چې دی دا ډېر لوی ګناه دی وصد عن سبیل الله وکفر به والمسجد الحرام لیکن منع کول د الله پاک د لارې نه منع کول انسان وکفر به او د الله پاک باندې کفر کول والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه منع کول و اخراج اهله او ویښکل د مسجد حرام د اهل یعنی کله چې مسلمانانو ته دې تکلیفونه ورکړل او د مکې معظمې نه ویښکل د حرم د حدودو نه ویښکل او هغوی هجرت مدینې ته وکړو دغه ته مراد دی و اخراج اهله او ویښکل د مسلمانانو د دې مسجد حرام د دې مسجد حرام نه منه اکبر عند الله دا خو د الله په دې ډېر لوی ګناه دی یعنې دوی خو دا اعتراض کوي چې د مسلمانانو چې دی په هغه حرمت په هغه میاشتو کې قتال کړی نو دوی دا اعتراض اړو حق نه جوړېږي ځکه چې دا خو یو ګناه دی لیکن یو خاص ګناه دی که یو کس کړی یو جومات وکړو په قصد باندې نو صرف هغو ګناهګار شول او دوی چې کوم ګناهونه کوي نو هغه داسې ګناهونه دي چې د هغې ټول مسلمانانو ته او دین ته ضرر دی ځکه چې دوی د الله پاک د لارې نه منع کول کوي دارنګې په الله پاک باندې کفر کوي چې دوی په بیت الله شریف کې چې دی دغه بوتان او دغې خلکو د دې عبادت کوي داسې مسجد حرام نه منع کوي د الله خلکو او دغه شانتې مسلمانانو ته تکلیف ورکړو او د مسجد حرام د حدودو نه ویښ کړل نو دا د الله پاک په نسبت باندې دا خو یو لویه فتنه ده دا د قتل نه سیوا ده او د قتل نه دغه تاسو ته موضوعات وکړو چې د دې د نقصانات چې دا په ټولو باندې ټول دین ته نقصان ورځي نه او د هغې نه خو ټول ته نقصان نه بلکې چا چې کړی هغه ته به نقصان او ولا یزالون یقاتلونکم او مسلسل دي ستاسو سره قتال کوي دا کفار به ستاسو سره مسلسل قتال کوي حتی یردوکم عن دینکم تر دې پورې چې واپس کړي تاسو دین نه یعنې دومره پورې به ستاسو سره دې قتال کوي چې تاسو له خپل دین نه څه شي واپس شئ یعنې مرتد به یې وکړي ان استطاعوا که چېرته دوی طاقت ولري که د دې کفارو طاقت ورسېږي دوی به د هغې پورې ستاسو سره جنګ کوي چې تاسو د دې دین نه واړئ او ومن یرتد منکم عن دینه او څوک چې مرتد شو په تاسو کې د خپل دین نه فیموت او مړ شو وهو کافر په دې حال کې چې دی کافر و نو فاولئک حبطت اعمالهم دغه خلک ته چې دوی اعمال ضایع شول فی الدنیا په دنیا کې والآخرة او په آخرت کې اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون او دغه خلک ته چې دوی په جهنم کې همیشه په دې آیت کې د مرتد ذکر راغی چې دا کفار خو سره قتال کوي تر دې پورې چې تاسو خپل دین پرېږدئ بس مرتد څه ته وایي
مرتد دې ته وایي چې سړی خپل مذهب پرېږدي، خپل دین پرېږدي، دې ته مرتد وایي. اوس د حکم څه دی؟ نو ټول اول دا دی چې انسان چې کله مرتد کېږي نو د یو خاص اعتراضات او خاص شک شبهې په دین اسلام کې د یو څو شک شبهې د هغې نه وجې چې دی دین پرېږدي. نو اول د ټول نه خبره دا ده چې کوم قاضي حاکم یې فیصله چې کوي نو قاضي نو هغه به د ده شبهات ختم کړي چې ته ولې د دین نه اورېدلی، تا د څه مسله ده په دین کې. نو که د ده څه اعتراضات یا شبهات نو په دلایلو کې چې د هغې جوابات ورکړي. نو دغې نه پته دا لګي چې دا حکیمان او قاضیان دا د علماو حق دی، ځکه چې د دې مرتد به شک شبهې نو چې قاضي عالم او په دین پوه وي نو د دغه شبهې به ختمې کړي، نو د شبهې به ختمې کړي. کله چې د شبهې ختمې کړي نو که د اسلام راوړو نو خبره ختم. خو که ده بیا هم اسلام نه راوړو نو دې مرتد له به 3 ورځې مهلت ورکړی شي چې 3 ورځې ته سوچ وکړه، سوچ فکر وکړه، په دې دلایلو باندې سوچ وکړه کوم باندې ستا شک شبهې دي. نو که 3 ورځې بعد د اسلام راوړو وجوخه پخه، او که اسلام یې را نه وړو نو که اوس دا سړی نو دی به قتل کولی کېږي، او که ښځه وه نو بیا به چې دی جیل ته اچولی کېږي تر دې پورې چې په هغې کې بلکل مړه شي او یا د هغې پورې چې اسلام قبول کړي. یعنې صرف دغه فرق دی بګي د مرتد حکم چې دی هغه بس دغه 3 ورځو نه بعد دغه په 3 ورځې مهلت ورکړی کېږي د سوچ فکر لپاره چې لکه خپل دین ته واپس راشه. که را نغی نو بس د قتل حکم دی که سړی او که ښځه نو همیشه لپاره په جیل کې. او دا ولې په دې قتل کولی کېږي او دا ښځه همیشه لپاره په جیل کې؟ ځکه چې د دې نه د دین سپکاوی کېږي. که داسې خلک دا بار پرېښودلی شي نو دوی به د دین نور به ملګري کوي او د دین یو دغه بېعزتي او سپکاوی دې کېږي. د داسې خلکو حکم چې دی څه دی؟ قتل دی. اوس پاتې شو دا خبره چې مرتد چې دی دا فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، چې یو سړی مرتد شي نو دا اعمال ضایع شي، دنیاوي اعمال یې څنګه ضایع شي؟ ولې انسان چې څنګه مرتد شي د ده ښځه د ده نکاح نه وي. دارنګې دی چې دی که د ده مورث یعنې د چا نه چې ده ته میراث میلاوي که هغه مسلمان وي نو ده ته به میراث نه میلاوي، د میراث د حکم نه ووتو. دارنګې دی به د ده اعمال مخکې چې په اسلام په حالت کې کوم اعمال کړي منځونه حجونه وغیره څومره نیک اعمال یې کړي هغه ضایع شو. او دارنګې دی چې دی په ده به د جنازې لمونځ نه کولی کېږي او د مسلمانانو په مقبره کې به نه دفن کولی کېږي. یعنې په دنیا کې چې اعمال هم ضایع شول، د دنیا د اعمالو دغه مراد نکاح به یې ختم شي، د مسلمانانو د جنازه به نه کولی کېږي، د مسلمانانو په مقبره کې به نه دفنولی کېږي او مخکیني اعمال یې ضایع شولو او دا د دنیا ته دغه دی اعمال یې ضایع شول. او دغه فی الدنیا والآخره او په آخرت کې څه نقصان شو؟ آخرت کې دا ده چې کوم اعمال نیک کړي په دنیا کې په حالت د اسلام کې نو د هغې ثواب به ورته نه میلاوي او همیشه دپاره به په جهنم کې. اوس پاتې شو دا خبره چې انسان مرتد شو بیا مسلمان شو نو آیا د ده هغه شاته اعمال مخکې د خو د ده اعمال معتبر دي چې کله اسلام راوړو یو څه نیک عمل کوي هغې خو الله پاک ورله قوت نه ورکوي او د اسلام هم معتبر دی. لیکن مخکیني اعمالو باره کې مخکې یا حج کړی وي یا د روژې نیولې هغه ضایع شول او که نه نو په دې کې زموږ د احنافو مذهب دا دی چې د دا مخکیني اعمال چې دی هغه هم ضایع شول. که یې طاقت یې و نو په دوباره کوي حج به دوباره کوي او د مخکیني اعمالو چې دی ثواب به درته نه میلاوي. او د دې کافر نه د دې مرتد حکم سخت دی ځکه چې کافر کله د حالت د کفر کې کم د مرتد حکم چې دی څه دی دا د دې عام کافر نه سخت دی ځکه چې عام کافر که چېرته په کفر په حالت کې نیک کارونه کړي نو د ده اعمال چې دا زوړه دي یعنې دا د ده د اسم نه میلاوي. یعنې که د اسلام قبول کړي دا تېر نیک کارونه چې دي ده کړي نو د هغې ورته هم ثواب میلاوي. او مرتد چې دی چې په حالت اسلام کې کوم کارونه کړي دی چې مرتد شو هغه اعمال ضایع شو واپس اسلام راوړو لیکن هغه اعمال څه دي د ده ضایع دي. نو دا خو د دنیا او د آخرت تباهي شو. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون او دوی به څه همیشه په جهنم کې. مخکې آیت کې ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله ګوره مخکې صحابو چې دی په هغو باندې دغه اعتراض او هغو دا سوال کړی چې په دې میاشتو کې چې دی قتال څنګه دی هغو سره دا غم و چې د دې زموږ نه قتال شوی دی. نو دا خو د الله پاک په دې مخکې آیت کې دغه وضاحت وشو چې په تاسو څه ګناه نشته ځکه چې یو خو ستاسو نه غلطي شوې وه تاسو خو وایي چې دا د جمادی الاخرى اخرنی تاریخ دی لیکن هغه د رجب اولنی تاریخ و په دې یو غلطۍ باندې نو دا خو تاسو ته معاف دی یعنې تاسو ته په دې باندې ګناه نشته. لیکن دا پکې شک و چې آیا په دغه جهاد په دې کې به چې دی ثواب میلاوي او که نه میلاوي. الله پاک په دې آیت کې د هغې وضاحت فرمایي چې بلکل ستاسو نیت چې دی هغه خالص د جهاد و نو تاسو ته په دې باندې چې دی نیک اعمال هم میلاوي
ان الذين امنوا والذين هاجروا بشکا کسان چې مؤمنان دي او الذين کسان چې هاجروا چې هجرت کړي د الله پاک دین لپاره وجاهدوا جهاد کړي په سبیل الله په لار د الله کې اولئک يرجون رحمت الله دې خو نیت دا چې دې امید ساتي سره رحمت الله دې خو دغه جهاد د الله د رضا لپاره کوي والله غفور رحیم په اخر کې الله پاک اعلان وکړي چې تاسو چې دا کوم قتال کړه ده په دې میاشتو کې په دې کې خو جایز نه ده په دې کې خو دغه یو جهاد جایز ده چې کله حمله وشي نو اقدامي جهاد کولای شي چې صرف خپل ځان د حفاظت لپاره نور خو جهاد په دې کولای نه شي تاسو چې کوم کړی والله غفور رحیم الله پاک تاسو ته معاف کړی دی په دې باندې تاسو ته ثواب هم درکړی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې قتال وهو كره لكم هغه تاسو ناخوښه ګڼئ وعسى او کېدی شي ان تکرهوا شیئا تاسو یو شی ناخوښه ګڼئ وهو خیر لكم هغه ستاسو په حق کې بهتر وي وعسى او کېدی شي ان تحبوا شیئا تاسو یو شی خوښوئ وهو شر لكم او ستاسو دپاره ناخوښه والله يعلم الله پاک پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو علم نه لرئ يسألونك سوال کوي ستانه یا نبی علیہ السلام عن الشهر الحرام عباره د عزتمندو میاشتو کې قتال فيه دې کې قتال څنګه دی قل قتال فيه كبير وای نبی علیہ السلام قتال په دې کې لوی ګناه دی وصد عن سبيل الله او منع کول د لارې د الله نه وکفر به او کفر کول په الله سره والمسجد الحرام او منع کول د مسجد حرام نه واخراج اهله او د دې خلکو لره وښکل منه د دې مسجد حرام نه اکبر عند الله دا زیات لوی ګناه دی په نزد د الله والفتنه اکبر من القتل او فتنه لوی ده د قتل نه ولا يزالون او همیشه دا کفار يقاتلونكم تاسو سره قتال وکړي حتى يردوكم تر دې پورې چې واپس کی تاسو لره عن دینکم تاسو د دین نه ان استطاعوا کچېرې دې طاقت ولري او من يرتد او څوک چې مرتد شو منکم تاسو نه عن دینه خپل دین نه فیموت او مړ شو وهو کافر په دې حالت کې چې دی کافر و اولئک پس دا خلک دی حبطت اعمالهم ضایع شول اعمال د دې په دنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې واولئک اصحاب النار او دا خلک جهنميان دي هم فيها خالدون جو بدی کې همیشه همیشه ان الذين بشکا کسان امنو چې ایمان راوړل والذین او هغه کسان هاجروا چې هجرت کړي وجاهدوا او جهاد کړي په سبیل الله فلار د الله کې اولئک دغه کسان یرجون رحمت الله امید لري د رحمت الله یا امید کوي د رحمت الله والله غفور رحیم بشک الله پاک بخون کې مهربان دی صدق الله